ګرانو عزتمندو محمدزاده شهید کوم ته چې موږ د انسانیت شهید وایو د هغه سلويختي په 9 تاریخ یعنی د اتوار په ورځ په ساکوټ کې سهار 9 بجې به موږ مناو او د سلسله کې پوره مکمل انتظامات مونږ کړی دي او دا یو خبره ډېر زیات ضروري ده او دا خبره لګا زما سوچي دا ویورشپ ته سونا زمونږه د میسج پیغام چاته رسیدا دا زیات شیر کې هغه دا چې دا زمونږه د تحریک کم چې د محمدزاده شهید د شهادت نه بعد امن جرګې شروع کړو دا اخیری مرحله او فیصله کن مرحله ده او په دې مرحله کې زمونږه ډېر اهم اعلانات بلکې د اقداماتو لپاره هغه خبرې چې موږ ضروري ګڼو چې د اخري مرحله کې موږ هغه څه حاصل کړو چې کوم محمدزاده شهید په خپل ژوند باندې ویلو او هغه دا ویلو چې دا محمدزاده د وجنې نه بعد ختمېدو والا نه دی بلکې محمدزاده د یو سوچ او د یو فکر او د یو نظریې نوم دی نو په دغه سلسله کې انشاءالله په 9 تاریخ باندې د اتوار په ورځ سهار 9 بجې په ساکوټ کې د ساکوټ په جنازګاه کې یو ډېره مهمه غونډه کېدو ولا زما د ملکن ډیویژن بلکې ستاره پوری د وو زلو ولستا ځوانان ته خاص کر دا پیغام دی چې هغه په دې کې جوک شرکتو کی او دغه کومې فیصلې چې دا مهمه فیصلې چې د ځان خبر کی او موږ ان شاء الله که خیری په دې کې پورا د الله تعالی نه جلدی پر ویډیو چې دا کوم مقصد د لپاره دا تحریک محمدزاده په خپل ژوند شروع کړو موږ شروع کړو ان شاء الله موږ به ګټه ترلاسه کوو او دا تحریک به ان شاء الله الله تعالی کامیابی طرف ته بوزي او کوم بیا دغه ضروری خبر زه کوم زه د دې پیغام د دې میسج په ذریعہ د دې صوبې چې زمونږه سونه سوشل اکټیویسټ دي سونه بلاګرز دي سونه ویلاګرز دي هغه ته خاص کوم یو ډېر زیات انتهایی د خلوص نه ډک یو دعوت ورکوم چې هغه په دغه موقع باندې شرکتو کې ځکه چې دا کوم تحریک دی وخت روان دي نو دا فیصله کون موړ کې داخل شوی دی او ان شاء الله که زما دا یقین دی چې په دې کې موږ سره زمونږه کوم مخلص سوشل اکټیویسټ دي بلاګرز دي ویلاګرز دي نور د میډیا سره تعلق لرونکي سونه زمونږ دوستان دي چې زمونږ دا میسج زمونږ دا پیغام په ښه طریقه د پاکستان ګوټ ته د صوبې ګوټ ته د ملکن ډیویژن ګوټ ته ورسېږو ان شاء الله موږ به دا کمی ګټي چې موږ خبره کوو دا به ان شاء الله ډېر زر ترلاسه کوو او زما یقین دی چې محمدزاده کوم میشن موږ شروع کړو نو هغه به ان شاء الله خپل پای تکمیل ته رسي او موږ به هغه مقصد ان شاء الله کامیابی مومو